په لاندې بکسونو سره کوم عدد ښودل شوی دی. دلته موږ سره د کوچنیو بکسونو ډېر سیټونه دي. په ځینو کې ډېر زیات کوچني بکسونه ایښودل شوي، ځینو کې لږ لږ دي. موږ راځو له دې لږو نه شمار پیل کوو، ځکه د دې شمارل اسانه دي. زه که دې لومړي ته راشمه، دلته موږ سره کوچني بکسونه همداسې یو دانه سره په سر ایښودل شوي. نو دا موږ سره یویز دي. دلته زه ورته لیکمه یویز. نو ګورو چې څو دانې دي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نو موږ سره 9 په یویزو کې دلته 9 لیکو. دلته راځو دې کې موږ سره همداسې د 9 د پاسه یو بلم ایښودل شوی دی کوچنی بکس، دا لس جوړ شوي. نو موږ وایو چې دا لسیز دي، لس دي. نو ګورو چې څو دانې لسیزه دي، 1 2 3 4 5. نو لیکو چې جمع 15 لسیزه کېږي 50. اوس دلته ګوري چې همدې لسیزو سره همدا لسیزو پایې چې دی دا ورسره نورې هم یو ځای شوي او څنګ په څنګ ایښودل شوي تر څو داسې تخته جوړه کړي. ګوري چې په هره تخته کې څو دانې د لسیزو پایې دي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نو 10 لسیزه څو کېږي 100. نو دې ته مونږ لیکو چې دا سلیز دي. نو څو سلیزه دي، 1 2 سلیزه. نو 2 سلیزه مساوي کېږي 200 سره. پای کې راځو دلته همدغه تختې چې دی بیا نورې ورسره هر یوې تختې سره شاته نورې تختې هم یو ځای شوي دي، ځکه دا لږ ځان ته رانږدې کړمه تر څو مونږ ته شمار د دې اسانه شي. نو ګورو چې دلته څو تختې ایښودل شوي دي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نو 10 تختې د 100. نو 10 د تختې د 100 څو کېږي، نو دا کېږي 0 سره مساوي کېږي. نو لیکو چې دا څو دي، زریز دي. دا دلته ورته موږ لیکلی شو چې دا زریز دي، زریز. نو دا څو دانې د 0 بکسونه دي، 1 2. دلته لیکو چې دا 2 زریزه مساوي کېږي 20 سره. دا به اوس ټول سره جمع کوو تر څو موږ ته ټول عدد راوښیي. دلته موږ سره 2000 دي، دلته موږ سره 200 دي، دلته 50 دي، دلته 9 دي. نو 2250. نو دا هغه عدد دی چې موږ ته دغه ټولو بکسونو په واسطه ښودل شوی دی. راځو دوهم مثال ته. موږ پوهېږو اوس چې دغه عددونه موږ ته دغه سیټونه موږ ته کوم عددونه راښیي. موږ پوهېږو چې دا یویز دي، دا یو دي، دا موږ سره لسیز دي، لس دي. بیا دلته موږ سره هغه تختې نشته چې موږ ته یې سلو بکسونه موږ ته ښودل. خو دلته موږ سره دغه لوی بکسونه شته چې کوچنیو بکسونو نه جوړ شوي او هر یو یې څه شی دي، زر دانې دي. نو دا زریز دي. نو اوس راځو موږ دا هر یو شمارو چې څو دي. په یویزو کې موږ سره 1 2 3 4 5 6 7 8. موږ سره 8 دانې یویزه دي. ښه، لسیزو کې موږ سره 1 2 3 دانې لسیزه دي. نو دا به شي 13. دا جمع کېږي. ښه، دلته زریز موږ سره دي. نو 1 2 3 موږ سره 3 دانې زریزه دي. نو دا به شي 3000. دا به اوس موږ ټول سره جمع کوو. نو موږ لیکو چې 3000. دلته موږ اوس دا پام کوو چې موږ سره هغه سلیز نشته. نو 3000 3 دانې زریزه 0 سلیزه او 13 او 8 به ټول شي. نو موږ سره دغه شکل کې ټول څو بکسونه دي، 3000 او 8 بکسونه. ښه، د یو وروستي مثال لپاره تاسو ویډیو ودروئ او وګورئ چې خپله دغه عدد پیدا کولی شئ که نه. اوس به موږ راشو دغه به په ګډه سره پیدا کړو. نو تاسو په یاد چې د اوله خانه کې یا اول سیټ کې موږ سره یویز دي، دوهم کې موږ سره لسیز دي، د دریم کې موږ سره دا تختو کې سلیز دي، او دلته د غټو بکسونو کې موږ سره زریز دي. اوس راځو موږ دا شمارو. په یویزو کې 1 2 3 4 موږ سره دلته 4 دي. جمع لسیز شمارو 1 2 لسیزه دي. نو دا به شي 20. جمع سلیزو ته راځو. سلیزو کې موږ سره څو دانې دي، 1 2 3 4 5 6 7 دانې دي. نو 7 سلیزه به موږ سره شي 900. او زریزو کې موږ سره 1 دی. نو دا به شي 1000. اوس راځو دا ټول سره جمع کوو چې موږ ته کوم عدد په لاس راکړي. نو موږ سره دی 1000 دی. نو 1040 دا موږ سره دغه ټولو بکسونو په واسطه ښودل شوی عدد دی.